سلام دوستانو که چیرې تاسو غواړئ خپل فیسبوک اکاونټ سټایلیش کړئ دا ډیره په اسانه سره کیږي. که چیرې تاسو غواړئ فیسبوک کې مو ګلان ولګو، شاته بیک ګراوند هم صحیح شي او سټایلیش او سټایل ور ولګو، ښایسته ډیزاین ولګو او زموږ آی ډي بل چاته ښایسته ښکاره شي. دا په ډیره اسانه سره کیږي. که چیرې طریقه مو نه زده وي راځئ دغه طریقه ما سره مکمل زده کړئ او همداسې آی ډي ګانې تاسو هم جوړه کړئ. دا په ډیره اسانه سره کیږي. مکمله ویډیو وګورئ او طریقه زده کړئ. نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. زموږ که فیسبوک او یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړئ هم دا اوس سبسکرایب کړئ. ډیره زیاته مننه. داسې کار وکړئ، تاسو به اول فیسبوک خلاص کړئ. تاسو خپل فیسبوک کتی شئ، دا ستاسو فیسبوک دی. دوستانو کله چې تاسو خپل فیسبوک کې داسې ساده فیسبوک وي داسې داسې کار کوئ، تاسو به خپل موبایل کې 2 اپلیکیشن انسټال کړئ. یو چې دی تاسو ته وښیم سټایلیش نیم، یو دا دی. دویمه دا دی چې ګورئ پینټریسټ دا به ډاونلوډ کړئ. پلی سټور کې شته موجود دي. دا به سرچ کړئ، تاسو به دا ډاونلوډ کړئ. صحیح ده. زه لومړی چې دی زه پینټریسټ ته راځم، دلته به زه سرچ کوم. ما ډایرکټ سرچ کړی دی. ګورئ دغه لوګانې تاسو سرچ کړئ دلته فیسبوک کینګ سره به دا راشي. دوستانو تاسو به یو دا ډاونلوډ کړئ، داسې به راشئ، داسې به تاسو ډاونلوډ علامه ووهئ، دا به ډاونلوډ شي. یو ما دا ډاونلوډ کړه. دویمه دا دوستانو دا مې ډاونلوډ کړه، دا به سیو کړو، دا به ډاونلوډ ووهئ، دا به ډاونلوډ شي. صحیح ده دوستانو دا ما ډاونلوډ کړل. دې نه بعد چې دی او تاسو به داسې کار وکړئ. دوستانو تاسو به لاړ شئ خپل فیسبوک ته. صحیح ده. فیسبوک ته چې څنګه راغلی دوستانو، تاسو لومړی چې دی دلته لومړی د عکس به ووهئ. لومړی کې تاسو کوم عکس ورکوئ، زه دا عکس ورکوم. صحیح ده. تاسو به دا ټیک مار ووهئ، دلته به تاسو چې برابر کړئ، دا به ډاون کړئ. صحیح ده. دا چې دی دلته موږ یو عکس دلته ساو کړو. صحیح ده که نه؟ ساو شو. دویمه دا چې دی لاندې عکس برابر کړو. لاندې کوم عکس ورکوم، زه دا ورکوم، موم او ډډ، لکه مور او پلار. صحیح ده که نه؟ دا مې چې څنګه ورکړه دوستانو ګورئ، دا مې ساو کړه. ساو نه بعد دلته به عکس راشي. صحیح ده. دوستانو تاسو کتی شئ دلته دواړه عکسونه راغله. څومره ښایسته ایډیا ښکاره شوه. که چیرته تاسو دغه پیج فالو ته اړولی وي نو تاسو به داسې کار وکړئ. هغه کې بیا ډول نه کوئ، خو بیا هم راځي، خو تاسو به داسې کار وکړئ. ټرن آف پروفیشنل موډ ته به راشئ. دا به بیرته خپل حالات ته راولئ، لکه پیج یو پیج یو شیري آی ډي ته واړوئ. زه به داسې ډایرکټ راشم ایډیټ ته چې څنګه راغلم دوستانو. دلته به راشئ، لاندې دلته لیکلي ایټ ډسکرایب یور سیلف، تشریح کې خپل ځان. دلته به تاسو خپل چې هر څه ورکوئ. موږ آی ډي اوسنی ټول څوک تشریح د شی نه ورکوي، دلته صرف خلک آی ډي ګانې ښایسته کوي. تاسو هغه ما چې سټایلیش نیم چې درته ویلي هغه چا تاسو انسټال کړی وي، تاسو به دلته راشئ دوستانو. تاسو داسې به راشئ دلته. دې کې چې تاسو هر یو انتخابوئ تاسو راتلی شي. دلته به دا ووهئ. ګورئ تاسو څومره ښایسته ښایسته لوګوګانې راغلئ. دلته به تاسو داسې لوګو وړوکې لوګو وي خو چې ښایسته ښکاره شي هغه به راواخلئ. زه به دا راواخلم. صحیح ده. دا مې داسې کاپي واخیستې دي. زه دلته به راشم خپل ډسکرایب یور سیلف کې واچوم. داسې دلته مې واچوله. ګوره 101 پورې دا برابر ده. صحیح ده که نه؟ ښه ښایسته پکې راغی. دلته به تاسو صف ووهئ. صف نه بعد دوستانو ګورئ ښه آی ډي ته خپل آی ډي ته ګورئ چې څنګه ښایسته ښکاري. تاسو لږ سرچ ورکئ او وایئ تاسو کتی شي څومره ښایسته آی ډي ښکاره شوله. اوسه مخکې څنګه وه اوس څنګه ده. تاسو داسې آی ډي ګانې خپل ښایسته کولی شئ. نوم هم چینج کولی شئ. نوم ته ما بله ویډیو په دې فیسبوک او یوټیوب کې شته دی، تاسو وګورئ او داسې آی ډي ګانې تاسو هم ښایسته کړئ. څنګه ښایسته آی ډي ښکاره شوله. که تاسو هم غواړئ چې داسې آی ډي ګانې تاسو هم جوړ کړئ نو راځئ دغه ویډیو مکمل وګورئ. نور ملګرو سره هم شیر کړئ چې تاسو هم داسې آی ډي ګانې جوړ کړئ. او که بل ملګری تاسو نه غواړي چې داسې آی ډي ښایسته کړمه، دغه ویډیو ورته ولېږئ او داسې ویډیو ورته ولېږئ داسې او فیسبوک اکاونټ به ښایسته سټایلیش کړئ. ډېره زیاته مننه.